چې کله سړی په روزه کې مړ شي د الله رسول فرمایي سړی پر کلمه باندې مړ شو دا جنت، یو سړی په حج روانو په حج کې مړ شو دا جنت، یو سړی صدقه ورکوله دی مړ شو دا جنت، یو سړی روزه په خوله او په روزه کې مړ شو دا جنتي دی. دا څه شي دی؟ دا جنتي دی. اوس خبره دا ده ډېر داسې څوک شته چې الله رب العزت په روزه کې مرګ ورکړی. الله رسول فرمایي په روزه کې بختور سړی هغه دی چې یا د حج بعد مړ شي، د حج بعد یا په روزه کې مړ شي، دا بختور سړی. او د الله رسول فرمایي په روزه کې الله د جهنم ورونه مړ کړي، د جهنم دروازه بنده کړي، چې څه ور دی هغه ور دی، بله یې نه تازه کوي نه. ډېر مسلمانان شته هغو ته الله رب العزت په روزه کې مرګ ورکړی. او بله به درته وکړه په دنیا کې که د چا پر چا کم خیال راتلی نه چا ته په کم نظر کتل، یو سړی زموږ د خیال ډېر ته موږ ده الله په روزه کې مرګ ورکړي، د شب قدر په شپه مرګ ورکړي. عجبه ده خلکو دا ډېر غټ ګناهګاره دی، الله پېرزوینه خو بیا جلا ده، ګناهګاره بېدینه سړی الله رب العزت د جمعې شپه هم یې روزه هم یې د شب قدر شپه هم یې، او بل طرف ته بیا ولوی بزرګ الله والا د اختر په درېیمه مړ شي. صحیح شو؟ نو دغه د روزې مرګ ډېر ضرور مرګ، د روزې مرګ ډېر خوندور. بل ورته سړی راغلی نو بیا اول سره اوس زما نوم اختر دی، ما اختر اوس نوم دی پښتانه خو هسې یو نوم پر ځان کښېږدي. ولیانو مولوي صاحب پوښتنه یې نه راسره وکړه مال څنګه؟ ولا اصلي کې خبره دا وه زه خاص د عرفات په ورځ د عرفات په میدان پیدا شوی یم. مال څه ووایه والله ول د عرفات په میدان الله رب العزت زه خپل بابا وادي ته ورکړ، نو بیا دغه نوم چې زه اختر دی نو د اختر نوم پر کښېږدي، یعنې مال عرفات مې پر ځان ایښوی نو تر اختر خو عرفات شو اوس نوم دی. زه سید ښه دی ما چې په لاهور کې نه پیدا شوی، بیا خو لاهور نه پرېښود که څه بلا څنګه صاحب. صحیح